چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی. حضور علیہ السلام ته وایي چې وایا کنه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته؟ هغه ورته لاو زه بیګا اسمانونو ته تللی وم او خدای سره معراج و نیاز شوی. ورته ته اسمان ته تللی؟ ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي؟ ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تللی ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشه. وی ولې؟ وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بیګا په خپل اسمان ته تللی یم. ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهل رښتیا وی زما یار ویلی دي داسې؟ وی زما د په لات او منات قسمي چې ستا یار ویلي چې زه بیګا اسمان ته تللی یم. ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمي که زما یار ویلي چې بیګا اسمان ته تللی یم نو بالکل یې ټیک ویلي. ولې؟ ما د خپل یار د دینم په لویو لویو معجزو باندې ایمان راوړی دی. چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بیګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره. ایمان داسې پکار. عزیزانو بیا ابو جهل راغی او لاس کې سکاڼي نیولي. نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وایا کنه زما د لاس کې څه چې ته پیغمبر یې. گر رسولی چیست در مشتم نهاد کہ خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمانونو خبر پوهېږې دا لاس کې ووایه چې څه دي. پیغمبر وایي زه ووایم چې لاس کې څه دي که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایه. وایي زما لاس کې چې څه دي په خپله نه شي ویلی ته ووایه. په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه. نو د ابو جهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت. آکانو د ابو جہل پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول.